سلام، اوس هم د 9 بجو خبرونه. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د ولسي جرګې د غړو د زرهي موټرو د پلټنې بهیر درول شوی دی. د ولسي جرګې ځینې غړي او کابل ښاریان د دې بهیر په درولو نیوکه کوي او د دې پروسې د بیاځلي پیل غوښتنه کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون د ولایتي دفترونو ترمنځ همغږي نشته. د کابل حوزې ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې کمیسیون وایي څو ځلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې ادارې د استول شویو لیکونو پر وړاندې بې پروایي کړې او د کار ټاکنیزو شکایتونو ته د رسېدنې بهیر له ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حال کې څارونکي بنسټونه د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی یوه ستونزه بولي. ولسمشر غني د پوهنې وزارت د عمومي وضعیت ارزونې په ناسته کې ویل د پوهنې کیفیت باید ښه او لا زیاته پانګونه پرې وشي. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې تېر مازدیګر په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شوې وضعیته کړه چې معلوماتي واحد سیستم دې جوړ شي، ښوونځي، ښوونکي او زده کوونکي د پکې راجستر شي څو په دغه وزارت کې د ظرفیت واضح تصویر رامنځته شي. ولسمشر همدارس په ډاګه کړه چې په پوهنې وزارت کې د بودجې او منابعو د لګښت لپاره منظم پروګرام نشته او دې برخې ته باید جدي پاملرنه وشي. د نوموړي په وینا د پوهنې په اړه د خلکو شکایتونه لا تر اوسه هم نه دي حل شوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ د موټرو په تمځای کې د یو موټرسایکل بم چاودنې مخه ونیول شوه. د کندهار ولایت رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه موټرسایکل بم تېره ورځ تر چاودنې مخکې د څرګر ملي ادارې د کارکوونکو له لوري کشف او شنډ کړی شوی دی. د سرچینې په وینا لا تر اوسه د دغې پېښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي. 3 کسان په غزني کې د برېښنا د مزو د غلا په تور ونیول شول. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه کسان تېره ورځ د غزني ښار په تلخ کوزار دښتې کې د پولیسو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شویو کسانو خپل جرم منلی او لا هم ترې پوښتنې روانې دي. او د هرات څرګر ملي ادارې تېره ورځ یو شمېر وسلې ډایک پروګرام ته وسپارلې. د دغه ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي دغه نږدې 80 میله بېلابېلې وسلې په تېرو 3 میاشتو کې په بېلابېلو عملیاتو کې ترلاسه شوي وو. ویل کېږي دغه لړۍ په ټول هېواد کې همداراز دوام لري. پلیس در مرکز و در ولایات با افراد غیر مسئول مسلح برخورد جدی میکنه، سرایشان جمع‌آوری میکنه و یک عده افرادی که از چشم پلیس و نیروهای امنیتی مخفی باقی میمونند و در شبها خفاشانه از سلاح استفاده میکنند، اونها متوجه اوضاع و احوال خود باشند که از چنگال قانون و از دسترس نیروهای کشفی و امنیتی ما دور نخواهند ماند. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.